چې زموږ هیواد د هر چا لخوا نه بیا د تجاوز لاندې نیول کیږي او څوک حمله کوي، موږ د دفاع حق ځان ته محفوظ ګڼو. او ټي ټي پي دم یو پاکستاني ستونزه ده، ځکه دا له هغه نه راپیدا سو چې په بعد د 2003 کال د مشرف په وخت کې دوی اجازه ورکړه چې امریکایي ډرون الوتکې په وزیرستانونو باندې بریدونه وکړي. تروریزم یو وخت موږ ته ویل کېدل، ځکه موږ د امریکا په وړاندې مبارزه کول، د ازادۍ مبارزه، ته تروریست ویل کېدل. نو دا لفظ موږ ولې تایید کړو چې ما ته هم دا خبره ویل کېده. د طالبانو او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ یوې ونې نښتې د اوربند په یوې هوکړې پای ته ورسېدې. پاکستاني چارواکي اوس یاده هوکړه په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو له فعالیت سره مشروطوي. د دغه هوکړې په اړه ګڼې اندېښنې او پوښتنې شته چې عملي کېدل یې څومره ممکن دي او په راتلونکو ناستو کې به دواړه لوري په څه غږېږي. ستړي مه شئ، دا ورته پوښتنې د طالبانو له ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد سره څېړم. مجاهد صاحب ستړي مه شئ، ډېره مننه چې وخت مو راکړو. د هوکړې یوه موضوع دا ده چې د هغه ګروپونو د بریدونو ملاتړ به نه کیږي چې پاکستاني حکومت خلاف دي، او ظاهرا جګړه هم له همدې پیل شوه چې په پاکستان کې ټي ټي پي بریدونو ته زور ورکړی دی. که د ټي ټي پي بریدونه په پاکستان کې دوام پیدا کوي، د هوکړې برخلیک به څنګه کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسې ټیم او دا ټول اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وعلیکم السلام. واقعیت دا ده چې افغانستان دا یو اصولي پالیسي ده او د افغانستان دریځ ده چې موږ اجازه نه ورکوو د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په وړاندې استعمال شي. دې ته اجازه نه ورکوو چې دا خاوره یا افغان استعمال کړي یا غیر افغان بل څوک استعمال کړي یا کوم بل هیواد مخالف استعمال کړي. دې ته موږ اجازه نه ورکوو. دا زموږ اصولي دریځ ده او پاکستان سره هم دا اصولي دریځ تکرار شوی دی چې افغانان هیڅ ډلې ته د هغو د بریدونو د دې خاورې نه د بریدونو اجازه هم نه ورکوي، د بریدونو حمایت هم نه کوي. ستاسې ادعا دا وه چې دواړه ځلې چې په دا جګړه کې اوربند مات شو، پاکستان مات کې، که درېیم ځل دوی دا اوربند ماتوي، د افغانستان کې د حکومت او یا په ټوله کې د طالبانو د حکومت دریځ به څه وي؟ طبیعي ده، موږ بیا د دفاع حق لرو. اول خو غوښتنه دا ده چې دا کار باید دوی ونه کړي، لکه تېر 2 ځله رښتیا دوی اوربند هم مات کړی و، او بل دا اوس چې کله د برید لاندې راغله غوښتنه هم دوی د اوربند کوله، بیا تعبیر هم ناسم کاوه. نو موږ دوی نه هیله کوو چې هر چا سره که هر ډول پالیسي په مخ وړي د افغانستان اسلامي امارت سره صادقانه په مخ لاړ شي. چې که موږ ووینو چې دوی چل کوي یا غلطه خبره کوي یا وعده ماتوي، بیا باور کاملا له منځه ځي او بیا د جوړجاړي هغه احتمالات ټول ختمېږي. زموږ غوښتنه دا ده له دې اړخه چې باید صادقانه واوسېږي، شفاف واوسېږي، صرف خبرو کې وعدو تعهداتو باندې ټینګ ودرېږي. او درېیمه موضوع دا ده که چیرې زموږ هیواد د هر چا لخوا نه بیا د تجاوز لاندې نیول کیږي او څوک حمله کوي، موږ د دفاع حق ځان ته محفوظ ګڼو. یوه مرکه چې تازه د پاکستان دفاع وزیر ښاغلي خواجه آصف له یو پاکستاني تلویزیون سره کړې وه، او هغه ما نن سهار واورېدله. هغې کې دوی یوه موضوع وایي چې یو تړون چې موږ له طالب لوري سره کړی دی هغه نه دی ښکاره شوی او د هغې موارد پټ دي. فکر کوئ کم تړون دی او کم موارد دي چې هغه رسنیو ته نه دي راوتلي، عامو خلکو ته نه دي ښکاره شوي؟ نه، تړون خو کوم قرارداد چې موږ در مابین د دوی سوی ده د هغه برخلافات دي. ځکه هلته دا ویل شوي چې 2 ناسته به په استانبول کې کېږي، بیا به هغه تکمیلېږي، وروسته کېږي به. نو هغه شی موږ سره لا محفوظ ده، د دوی موږ ته په ګډه فیصله باندې چې هغه کله تکمیل شي بیا به ګورو. اوس تکمیل شوی نه ده. نور په دې مورد موږ پټ کوم شی نه لرو. هغه موارد چې موږ په اعلامیه کې درلودل او تصریح مې په وکړه هغه څه دي چې ټول فیصله پرې شوې ده. اوس د افغانستان د پاکستان ترمنځ منل شوي شیان دي. کوم پټ شی نه لرو په دې مورد. نه پوهېږم دوی د کوم پټ شي یادونه کوي. مثلا کوم موضوعات دي چې لکه تاسې ویلی شئ چې په دغه زموږ اندېښنې دي او دا د هغوی اندېښنې دي چې موږ ورباندې بحث کوو؟ بلې هغه څه چې موږ دوی دواړو توافق کړی او قرارداد ځینې جوړ شوی ده، هغه څو موارد دي. یو مورد دا ده چې افغانستان پاکستان دواړه د جنگ په اوربند باندې توافق. بل مورد دا ده چې دواړه هیوادونه به له دې نه هیسته د یو بل په وړاندې باندې خصمانه درید نه لري، بریدونه به نه کوي او تجاوز به نه کوي. بله دا ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د یو بل په وړاندې باندې د مخالفو جهاتونو حمایت او طرفداري نه کوي. او بل دا ده چې د پاتې برخې د بحثونو چې لا پاتې دي په 15 تاریخ د اکتوبر به په استانبول کې بیا ناسته کېږي، په هغه بیا بحث کېږي. بل بحث دا اوس یو مشترک میکانیزم به جوړیږي
چې هغه کې دوه شاهد هیوادونه هم وي، قطر او ترکیه، چې هغه به بیا د دغه موادو د عملي کېدو په برخه کې څار کوي او دا قرارداد به عملي کیږي. د ښاغلي خواجه صاحب خبره دا وه چې 3 موضوعات چې مونږ یاد کړي وو او طالبانو له مونږ سره منلي دي. یو د اوربند پایښت دی، دویم د ټي ټي پي نه ملاتړ دی او دریم د کډوالو ویستل دي. لومړی موضوع خو تاسې یاده کړه چې ښه اوربند مونږ هغه کړی دی، زموږ لخوا به دا تعهد وي چې مونږ دا وساتو. دویم د ټي ټي پي ملاتړ، تاسې وایي چې ښه مونږ دا کار نه کوو، تیر کې تاسې دا موضوع رد کړې ده. دریم د کډوالو موضوع ده. کډوالو موضوع رښتیا هم یاده شوې ده او که یاده شوې په کومو شرایطو یاده شوې ده؟ تاسې تیار یې چې کډوال هغوی اخراج کړي او تاسې یې ومنئ په دومره لویه کچه؟ دا د کډوالو موضوع په قرارداد کې نه ده راغلې، په بحث کې یادونه سوې. ښه داسې اوس دوی نه غوښتنه سوې، څو غوښتنې زموږ ستاسې د افغانستان پاکستان ترمنځ تجارتي لارې دي، دا باید بندې نه وي، دروازې باید خلاص سي هر څه زر. که دواړه اړخونو ته تجارتي موټر ولاړ دي، ترانزیتي موټر ولاړ دي، هیوادونو تجاران متضرر کیږي. او بله خبره دا ده چې افغان مهاجرین چې پاکستان کې اوسېږي د هغو سره د زور زیاتي نه کار نه اخیستل کیږي. هغوی ته د یو معقول میکانیزم جوړ سي چې هغوی په خپله خوښه باندې افغانستان ته راستانه سي او په یو بارګي باندې نه وي چې افغانستان یې کنټرول هم وسي کولی. دا داسې بحثونه سوي دي. قرارداد کې په دې باندې کوم شی نه دي راغلي، ولې هغه بحثونه دي چې عمومي د پاکستاني پلاوي سره په بحث کې اچوي. او یو د افغانستان او د پاکستان دا اوس مهال چې جنجالي موضوع د هغه د ټي ټي پي موجودیت هلته د هغوی بریدونه دي، ستاسې تازه دریځ د ټي ټي پي په اړه څه دی؟ ځکه د طالبانو دفاع وزیر ښاغلي ملا یعقوب له الجزیرې سره په خبرو کې ویلي دي چې موږ دغې ډلې ته ترهګر نه وایو، ځکه پاکستان ورته په دې خاطر د ترهګرو نوم ورکړی چې د دوی خلاف دي. ستاسې اړیکه او ستاسې دریځ څه دی اوس مهال؟ او ترهګر خو موږ دغه یو لفظ داسې د افغاني لفظ نه ده، پښتو لفظ نه ده، فارسي لفظ نه ده، موږ یې نسو استعمالولی، موږ د ترمینالوژي برخه نه ده. البته د پاکستان مخالفین دي ټي ټي پي، او ټي ټي پي دم یو پاکستاني ستونزه ده، ځکه دا له هغه نه راپیدا سو چې په بعد د 2003 کال د مشرف په وخت کې دوی اجازه ورکړه چې امریکایي ډرون الوتکې په وزیرستانونو باندې بریدونه وکړي. کله ساته بریدونه وسول، خلک ووژل سول، مشکلات جوړ سول، خلک وپارېدل، راپورته سول، د ټي ټي پي په شکل باندې تنظیم جوړ شو چې هغه عملاً په جګړه باندې لاس پورې کړي د پاکستاني اړخ سره، او هغه هم خپل توجیهات یې درلودل او خپل ستونزې یې درلودې. خو دا د پاکستان ستونزه ده، زموږ نه ده. موږ نسو کولی د یو بل چا کورني مسایلو کې موږ تعریفات وکړو او موږ څوک وپېژنو څوک نه. بل دا واقعیت ده چې موږ تروریزم نه پېژنو. تروریزم یو وخت موږ ته ویل کېدل، ځکه موږ د امریکا په وړاندې مبارزه کول، د ازادۍ مبارزه، موږ ته تروریست ویل کېدل. نو دا لفظ موږ ولې تایید کړو چې ما ته هم دا خبره ویل کېده. نو هر حکومت چې خپل مخالف پیدا کړي هغه ته دا اصطلاح استعمالوي. دا زموږ مکلفیت نه ده چې موږ د نورو حکومتونو په خولو باندې خبرې کوو. هر څه چې موږ وینو هغه دا ده چې دا یو مخالفه ډله ده په پاکستان کې، د پاکستان سره ستونزې لري حکومت سره، او د ستونزو لپاره مشکلات هم شته، او موږ غواړو خپله مسئله خپل حل کړي. موږ مداخله نه کوو، نه حمایت کوو او نه نوم پرېږدو. دا ضرورت نه ده چې موږ چا باندې نوم کړو. ستاسې ځینو چارواکو بار په ځینو څرګندونو کې ویلي که پاکستان وغواړي چې ټي پي سره خبرې وکړي د سولې له لارې یا د مذاکراتو له لارې، طالبان تیار دي چې دغه مذاکراتو کې ونډه واخلي یا منځګړیتوب وکړي. اوس مهال که فکر کوئ که پاکستان حاضر شي، تاسې تیار یې؟ موږ څو هڅې وکړې، داسې 2-3 هڅې پخوا کې سوې وې. پاکستان حکومت لیواله نه و هغه مسایلې حل ته نه وې تللي. بس کله موږ په دې پوه شو دا د هغه هېواد د حکومت دپاره د ښې وړ خبره نه ده، نو موږ اوس په دې باندې بیا فکر کړی چې موږ مداخله نه کوو. خپله پاکستان پوسه، خپل مخالفین پوسه، حل دی کې نه موږ حمایت کوو د چا، نه طرفداري کوو او نه مخالفت کوو. تاسې دقیق معلومات لرئ چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته دی او له افغانستان پاکستان ته خطر نه دی متوجه په دا اوس مهال کې؟ دقیقاً موږ وایو دلته ټي ټي پي ځکه نشته چې ګورې دا ټي ټي پي ستونزه له 2003 نه ده، تر اوسه نه ده، یعنې تقریبا 21 کاله کېږي دا ستونزه ده. نو دا له کوم ځای نه جنګېدلی؟ وخت دلته امریکایان قابض وو، ناټو دلته حاکمه وه او الوتکې وې، قنات وو، چاپې وې، بریدونه وو. هغه د پاکستان سره په تحالف کې وو، پاکستان سره همکاره وو، د پاکستان په خولو باندې دلته اقدامات کېدل. نو هغه وخت کې دا ټي ټي پي چیرې وه؟ جنګ یې کاوه په وزیرستانو کې، په پېښور خوا کې، په بلوچستان خوا کې، په نورو پاکستاني سیمو کې.
زموږ یاد تاسې به یاد وي په اسلام آباد کې ډېرې غټې چاودنې وسوې، هغه په مشرف باندې چاودنې وسوې، په کراچي بندر باندې وسوې، په شمسي میدان هوایي باندې وسوې، څومره غټ بریدونه تاسې به یاد وي په تېرو کلونو کې. موږ دلته هېڅ ونه دا بریدونه دوی کول دا وړتیا یې درلوده. هغه یې له کومه کول؟ هغه یې له کومې برخې نه رهبري کول؟ له کومې چې کومېدل سره د فکر افغانستان کوئ مجاهد چې صاحب ناټو حاکمه وه. او یعنی سرچینه څه کوم ځای نه وه؟ یعنی د پاکستان دغه موضوع له کومه ځایه راپورته شوله چې دوی بار بار مثلا د طالبانو حکومت پړ کړي او یا تور پې ولګوي چې دوی د ټي ټي پي ملاتړ کوي یا دوی سره اړیکې لري چې دوی په پاکستان کې بریدونه کوي. فکر کوئ کوم ځای نه دا موضوع راپورته شوله؟ فکر کوو دا موضوع خپله د دوی د ناتواني د پټېدو یوه هڅه ده. ځکه یو برید چې مثلا په 500 کیلومتره لرې 600 کیلومتره لرې د ډیورنډ کرښې نه دننه په پاکستان کې اجرا کیږي، هلته پولیس شته، هلته امنیتي ځواکونه شته، استخبارات شته، ټول امکانات شته، بیا هم چې برید کامیاب شي نو طبیعي ده چې پاکستانی ولس او ملت او خلک خپل حکومت له ګریوانه رانیسي. تاسې ولې دا نشئ کنټرولولی؟ نو دوی د دې لپاره چې عامه ذهنیت بلې خواته واړوي، بس افغانستان باندې تور لګي زده خو دوی راپرېږدي. نو موږ بیا وایو چې دا کار موږ نه دی کړی، نه کوو او نه زموږ په ګټه ده. بس باید دننه امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي، خپل امکانات پیاوړي کړي، خپلو بریدونو نا امنیو مخه ونیسي. افغانستان هم نا امنه اوسي. افغانستان ته موږ راغلو، اسلامي امارت حاکم سو، دلته صحیح ده چې حکومت له منځه لاړ، تېر نظام ولې ډلې ټپلې وې، وسله وه، امکانات وو، په شیر کې لا ستونزې وې، په ځینو نورو سیمو کې وې، داعش وو. موږ یې په وړاندې مبارزه وکړو. نن الحمدلله افغانستان امن ده، هېڅ یو مخالفه ډله فزیکي حضور نه لري. څه بریدونه په څه وخت کې وکول، موږ یې بېرته مخنیوی کړی او امنیتي ځواکونه مو پیاوړي کړي. دا اوس هم موږ پوهېږو داعش تمویلېږي د باندې، افغانستان ته افراد رالېږي، هڅې کوي. موږ ټولې هڅې شنډې کړي. د 8 میاشتې کېږي موږ الحمدلله د داعش هېڅ تحرک په افغانستان کې نه لرو. داسې نه ده چې هغو تحرکات کړي نه دي، موږ ټول مهار کړي دي. موږ په هغه نطفه کې خنثی کړي چې کله دوی یو حرکت کوي له کوم ځای نه افغانستان په وړاندې باندې د باندې اراده کوي، موږ هم هلته خنثی کړي دي. نو دوی باید اقدامات ولري چې دا مخالفتونه په خپل خاوره کې نه وي. وبخښئ ستاسې خبره نیسم، تاسې د داعش موضوع یاده کړه. څو ورځې وړاندې چې تاسې د یو خبري کنفرانس ورکولو هغې کې تاسې ویلي چې د داعش ملاتړ په پاکستان کې کیږي، یو ځانګړې کړۍ ده چې هغه افغانستان ته راړئ. دغې کړۍ نه ستاسې هدف څه دی؟ چې کومه خبره کړې دغه دپاره شواهد او اسناد هم لرو او موږ دوی سره په شخصي ناستو کې هم په شخصي تماسونو کې هم د دواړو هېوادونو ترمنځ سوي دي. ډېر شواهد او بېلګې شریکې کړي دي. بلې و داعش وروسته له دې چې په افغانستان کې ماتې وخوړه، وتښتېدل، ډلې ټپلې اوس هم په بلوچستان خوا کې، هم په هرات خوا کې مرکزونه لري، موږ آګاهي لرو، تربیت سنټرونه لري او ځینې مشران یې چې موږ نومونه واخیستل په کنفرانس کې خواته اوسېږي، موږ دقیق معلومات لرو. ځینې هېوادونو اتباع یې استعمال کړي دي، هغه معلومات موږ درلودل. حتی د هغه ځینې نورو هېوادونو کې بریدونه ترسره کړي دي، هغه معلومات موږ ته رسېدلي دي. نو دا موږ شواهد هم لرو، دا پناه ادعا موږ نه کوو، هغو دپاره شواهد هم لرو. دوی نه غوښتنه کوو چې باید دوی په دې مورد باندې خپل مسؤلیت ادا کړي. یوه انګېرنه دا وه چې هند سره د طالبانو د اړیکو په نږدې کېدو ممکن پاکستان سره اړیکې ترنګلې شي یا پاکستان نه غواړي چې افغانستان دې له هند سره نږدې شي. دا د اړیکو توازن ستاسې لپاره اوس مهال کې سخت اسانه دی؟ څنګه یې ساتئ دا توازن؟ نن چې موږ کوم د خواجه آصف بیان واورېدو، هغه دا خبره کړې ده چې دوی د هند سره د افغانستان په اړیکو باندې کوم تشویش نه لري، ځکه هغه سفارتي او تجارتي اړیکې دي د دوه هېوادونو اړتیا. نو دا ښه دریځ ده. موږ باید پاکستان په دې چې پوه شي. موږ د هېڅ هېواد سره د بل هېواد په وړاندې اړیکه نه لرو. داسې اړیکه نه له هند سره غواړو چې پاکستان په وړاندې وي، نه له پاکستان سره غواړو د هند په وړاندې. موږ متوازن سیاست لرو، د ټولو هېوادونو سره د پالیسۍ له مخې نه اړیکې ساتو او هغه اړیکې د افغانستان د ملي ګټو په اساس باندې دي. نو دا د موږ ګټه ده چې موږ ډیپلوماټیک راشه درشه له هندوستان سره ولرو، تجارتي راشه درشه ولرو، د سرمایه‌ګذارۍ برخه کې هغو ته امکانات برابر کړو، زموږ محصلینو ته په هندوستان کې د تحصیل ځای برابر شي، مریضانو ته د معالجې ځای برابر. دا یو ضرورت دی د دواړو هېوادونو. دې لپاره موږ هڅې کوو، ولې هېڅکله هم دا تحرکات د پاکستان په وړاندې نه دي، نه د پاکستان سره په مخالفت کې دي، نه هم موږ داسې اړیکې چا سره جوړوو چې د بل هېواد په ضرر. مجاهد صاحب، د خواجه آصف د دریځ یادونه تاسې وکړه. هغوی له دغه خبرې وروسته دا موضوع م یادوي چې که دوی هند سره هر څومره نږدې اړیکې ولري، بیرته مجبور موږ ته دي، ځکه مریضان یې موږ ته را روان دي. کله چې جګړه راځي موږ یې سمبالوو، اقتصادي اړیکو کې موږ ته اړ دي. فکر کوئ
دا که خبره هڅه به دا وکړي خبره دا چې افغانستان خودکفا شي او د دوی د هغه نه یو څه راووځي تاثیر نه؟ دا یو شی خو واقعیت دی چې افغانستان څومره اړتیا او ضرورت او اوږده پوله او هغه مشترکات د پاکستان سره لري، بل هېڅ هېواد سره یې نه لري. ځکه هندوستان سره موږ درسته اړیکې لرو، هم تجارتي هم ډیپلوماټیک، ولې رښتیا هم هغومره تکیه خو نسو پرې کولی لکه موږ چې نږدې پاکستان سره باندې کولی شو. دا اوس میلیونونه مهاجر په پاکستان کې اوسېږي، دا واقعیت. همداراز د موږ لوی تجارت چې دغه د پاکستان سره روان ده، او دا د موږ اوږده پوله چې مشترکه پوله ده او تاوان او ګټې دواړه سره شریکېږي، هغه د پاکستان هېواد سره لرو. او دا د فرهنګي مشارکتونه چې موږ لرو د پاکستان ولس سره لرو، دینی او عقیدوي تړاوونه چې لرو د پاکستان ولس سره لرو، ژبني تړاوونه چې لرو د پاکستان له دوه صوبو سره لرو. دا خو یو واقعیت دی، له دې نه هېڅوک انکار نشي کولی چې هغه اړیکې چې پاکستان او افغانستان سره لري، دا دوه ملتونه سره لري. موږ هم نه وو، حاجي آصف هم نه وو، دا ملتونه سره یو متحد وو او دا ملتونه سره اوسېدل، مشترکات یې درلودل، ګټې شریکې وې. موږ دا وایو داسې تنها نه ده چې تنها موږ دوی ته ضرورت ده، دوی هم افغانستان ته ضرورت لري. مثلا که د کمونستانو په زمانه کې د اتحاد شوروي په وړاندې افغانستان سپر نه وای، هغوی رسېدل ګرم اوبو ته یې ځان رساو. ګرمې اوبه په کراچۍ کې د پاکستان بندر ده، هلته به یې ځان رساو. او داسې د امریکایانو هم چې راغلي وو، تنها افغانستان یې نه خوښ کېده، افغانستان یو سپېره دښته وه، دلته یو بیس یې جوړاوه، د دې نه یې غوښتل ټول اسیا کنټرول کړي، خصوصا هغه هېوادونه چې اټومي قوتونه دي هغوی کنټرول کړي. په دې باندې سوری په پاکستان باندې هم ورته. نو دا مهمه ده چې پاکستان هم په دې پوه شي، افغانستان هم ورته مهم دی، لکه څومره چې دوی موږ ته مهم دي. یعنې دا تړاوونه دو جانبه دي، یو طرفه نه دي. څوک موږ باندې احسان واړي چې نو موږ دوی موږ سره ښه کړي دي، موږ هم ښه ورسره کړي دي. همداراز موږ د دوی د امنیت په برخه کې رول ادا کړی دی. هغه کوم د دوی د تجارت او اوس لوی تجارت دی د موږ سره لري، او د لوی مارکیټ په افغانستان کې د دوی د اموالو د میوو د اشیاو توکو لپاره ده. دا یو لویه خبره ده دواړو هېوادونو د ترانزیت برخې د اسیا له لارې نه پاکستان د افغانستان له لارې نه ترانزیت کوي، یوه لویه برخه ده. یعنې دواړه تړاوونه ده، انساني ضرورت ده چې دا باید هېڅوک هم د احسان په توګه استعمال نه کړي. دا خاوره او د جغرافیه د دغه اړتیاو رامنځته کېدو سبب شوې ده. نو دا دواړه جغرافیه موږ نشو تغیرولی. هر صورت باید ښه ګاونډیتوب وکړو، ونه چې د خوږونې ګوتې نه یو هېواد بل ونه نیسي، او د یو هېواد د محتاجۍ ضرورت اقتصادي ستونزو نه څوک استفاده هم ونه. بالاخره ستاسې او د پاکستان د اړیکو راتلونکی به څنګه وي، او دغه هوکړې چې تاسې امضا کوئ او ناستې کوئ، د دې عملي کېدل څومره ممکن دي؟ زه فکر کوم پاکستانی ولس او ملت د افغانستان ملت سره ستونزه نه لري، بلکې خواخوږي یې بیخي زیاته ده. په دغه جنګ کې موږ ولیدل چې دومره هغوی خواخوږي وو، دومره هغوی د خپل حکومت او د نظام مخالفت کړی، بل چا نه ده کړی. دا راز د پاکستان کې د دیني علماو قشر سره موږ ستونزه نه لرو، بلکې هغوی محترم خلک دي. دا راز د پاکستان د احزابو سره، سیاسي احزاب هم ټول د دې جغرافیه ضرورتونه حس کوي، د افغانستان سره خواخوږي لري، دا ټول موږ درک کوو. متاسفانه پاکستان کې بیا هم موږ یادونه کوو، لکه کنفرانس کې ما ویلي وو، یوه حلقه ده چې هغه نه پوهېږم خپل اختیار دا کار کوي او که د بل چا خو په د حلقه لارښوونه څوک ده؟ دا کار ما کوي، همدغه غوښته چې هغه پوښتنه وکړم هغه چې د دا اړیکې کړۍ یا خرابول. د حلقه څوک ده؟ ما ویلي وو چې هغه د پاکستان په نظامیانو کې یوه حلقه داسې حاکمه هم ده، پالیسیان یې هم په لاس کې دي او اقتدار هم لري. هغوی داسې د اړیکې بهبود ته نه پرېږدي کنه. موږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې وړاندې تللې وې. موږ د عمران خان په زمانه کې په یاد دي چې ګڼې پروژې د پاکستان لخوا نه د افغانستان په بهبود باندې هغه پیشنهاد چې شروع کېدې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانسپورتي ځمکنۍ دوه لارې په نظر کې شروع شي، هم جلال آباد، پېښور، هم کندهار، کوټه. داسې نور هم ډېر پرمختګونه طرحه شول چې کار پرې کېده، ولې بیا سبوتاژ شول. داسې وخت هم راغلی چې د پاکستان سیاسي دستګاه د هغوی خاص نماینده صادق خان راغلی کابل ته، زموږ سره په ډېرو ښو پرېکړو باندې نتیجې ته رسېدل. هغه لا بېرته پرواز یې نه و کړی، کابل کې لا ناست په هغه شپه باندې په پکتیکا باندې بمبار وسو، تجاوز صورت و، یعنې هغه ټوله پرمختګ یې سبوتاژ کړ. نو دا بېرته تعبیرولی شو، هلته یوه حلقه شته چې پاکستانی ولس او پاکستانی حکومت هم نه پرېږدي پرمختګ ته د افغانستان په اړه اړیکو ته، او د افغانستان د خوا نه هم د ښه نیت مخه نیسي او دغسې اوبه خړوي مایان نیسي. دا یو خاصه کړۍ ده، باید دوی مخنیوی وکړي چې دغه بې ثباتي ته لمن ونه وي. دا د ټولې سیمې بربادۍ په معنا ده، او دا موږ پوهېږو چې دا د پاکستان د ګټې لپاره نه کوي، د بل چا دپاره یې کوي، او دا باید ونه کړي.